دلته موږ ته په متریک سیستم کې دوه دانې مثالونه راکړل شوي دي. غواړو 3 کیلوګرامه په ملي ګرام تبدیل کړو او 4 ټنه په ګرام تبدیل کړو. راځئ لومړی به دا مثال کار کړو. که غواړو کیلوګرام په ملي ګرام تبدیل کړو باید لومړی کیلوګرام په ګرام تبدیل کړو او بیا به ګرام په ملي ګرام تبدیل کړو. نو راځئ داسې ولیکو. موږ پوهیږو چې 1 کیلو ګرام مساوي کیږي په 1000 ګرامه سره 1000 ګرامه. 1 کیلوګرام 1000 ګرامه کیږي. نو که غواړو 3 کیلوګرامه په ګرام تبدیل کړو باید 3 په 1000 کې ضرب کړو. داسې به یې ولیکو. مساوي کیږي 3 ضرب 1000 مساوي کیږي په 3000 ګرام سره. جی د ګرام معنا ورکوي. 3 کیلوګرامه 3000 ګرامه شوه. خو موږ ته ویل شوي دي چې 3 کیلوګرامه څو ملي ګرامه کیږي. نو دا 3000 ګرامه باید په ملي ګرام تبدیل کړو. موږ پوهیږو چې 1 ګرام مساوي کیږي په 1000 ملي ګرام سره 1000 ملي ګرام. نو که غواړو 3000 ګرامه په ملي ګرام تبدیل کړو باید 3000 په 1000 کې ضرب کړو چې داسې لیکو. مساوي کیږي 3000 ضرب 1000 مساوي کیږي 3000 ضرب 1000 3 ضرب 1 3 کیږي. دا شپږ صفرونه به د 3 مخ ته ولیکو. 1 2 3 4 5 6 3 میلیونه ملي ګرام. ام جی د ملي ګرام معنا ورکوي. یعنی 3 کیلوګرامه 3 میلیونه ملي ګرامه کیږي. راځئ 4 ټنه به په ګرام تبدیل کړو. دلته هم لومړی باید ټن په کیلوګرام تبدیل کړو او بیا به کیلوګرام په ګرام تبدیل کړو. نو راځئ داسې به یې ولیکو. موږ پوهیږو چې 1 ټن مساوي کیږي په 1000 کیلوګرام سره کیلوګرام چې مساوي کیږي که غواړو 4 ټنه په کیلوګرام تبدیل کړو باید 4 په 1000 کې ضرب کړو. 4 ضرب 1000 مساوي کیږي په 4000 کیلوګرام سره. کیجی د کیلوګرام معنا ورکوي. 4 ضرب 1000 4000 کیلوګرام. 4 ټنه 4000 کیلوګرامه کیږي. خو موږ ته ویل شوي دي چې 4 ټنه څو ګرامه کیږي. نو باید 4000 کیلوګرامه په ګرام تبدیل کړو. موږ پوهیږو چې 1 کیلوګرام مساوي کیږي په 1000 ګرامه سره 1000 ګرامه. نو که غواړو 4000 کیلوګرامه په ګرام تبدیل کړو باید 4000 په 1000 کې ضرب کړو چې داسې به یې ولیکو. مساوي کیږي 4000 ضرب 1000 مساوي کیږي 4000 ضرب 1000 4 ضرب 1 4 کیږي. او دا شپږ صفرونه به یې مخ ته ولیکو. 1 2 3 4 5 6 4000 ضرب 1000 4 میلیونه ګرام. جی د ګرام معنا ورکوي. 4 میلیونه ګرام یعنی 4 ټنه 4 میلیونه ګرام کیږي.